سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې زه څو ورځې مخکې زما انټرویو وه، زه انټرویو ته لاړم، ما اصلي تذکیره ورکړه، دوی زما تذکیره وکتله او ما ته یې تذکیره بیرته راکړله. د دې څه معنا؟ دی وایي چې ما ته ډېرو ملګرو ویلي دي چې دا مثبت یا منفي اثر ستا په انټرویو غورځوي. د دې دا معنا شوه، د دې هغه معنا شوه. ملګرو، هر کله چې تاسو انټرویو ته لاړ شئ، تاسو هر اسناد چې اصلي اوریجنل کاغه تذکیره یې، کاغه پاسپورت یې، کاغه تاسو تحصیلي اسناد دي، کاغه هر څه تاسو نه اوپرا په انټرویو کې واخلي، هغه یې وګوري، بیرته تاسو ته درکړي. دا یو عادي کار دی، یو عادي عمل دی. دا ستاسو په انټرویو باندې نه ستاسو په جواب باندې کم مثبت یا کم منفي اثر نه غورځوي. هغه تاسو نه هغه اصلي اسناد تاسو ورکو، هغه ولیدو، تاسو له بیرته درکو. ختمه خبره، عادي خبره ده. دا کم مثبت یا کم منفي اثر ستاسو په انټرویو باندې نه غورځوي، نه ستاسو په جواب باندې کم مثبت یا کم منفي اثر نه غورځوي. که تاسو ته هر څوک هر څه وایي چې د دې مطلب دا دی، د دې مطلب هغه دی، دا ټولې درو خبرې دي. د اوپرا خپله یو مستقل اداره ده، هغه ستاسو اسناد تاسو نه اخیستلی شي یا یې کتلی شي، بیرته تاسو له په ځای درکولی شي. دا د اوپرا خوښه ده، اوپرا خپلې فیصلې خپله کوي. هغوی تاسو نه ستاسو تذکیره واخیستله، ویې کتله، تاسو له بیرته درکړه. دا یو عادي خبره ده. نو که تاسو هر څوک مثبت خبرې کوي یا منفي خبرې کوي په دې اړه باندې، دا ټولې غلطې خبرې دي. داسې خبرو ته غوږ مه نیسئ. ملګرو، ویډیو همدومره وه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې شریکولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. په مخه